بیا به په بڼو ویشتلی زړه راوړم بیا به په بڼو ویشتلی زړه راوړم نور به د جانان کلي نه څه راوړم ډېره په زړه سخته غوندې مینه ده ډېره په زړه سخته غوندې مینه ده وچ بڼه څه یوسمه لمده راوړم اوب توبه توبه د خفګانې یاره بیا به دې تصویر سترګو ته نه السلام علیکم ډېرو درنو خوږو کتونکو زه ذیشان کمال یو ځل بیا د سره مخامخ یم په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت په جمع به وئ ډېرو درنو کتونکو زه دې وخت موجود یم د پرچینار یوې علاقې کې ملیخیلو کې چې دلته زموږ ډېر نوموړی تکړه شاعر ژوند کوي نور زمان خفګاني را سره دی څه هغه نه به د شاعرۍ په هکله څو پوښتنې او مسلسل څو شعرونه واورو تا ته په دې خپرونه کې ستړی مه شي هرکلی وایو مننه ذیشان کمال او حیدر صاحب ملګري تاسو نه ډېره ډېره مننه تاسو موږ علاقې ته راغلي یو او موږ داسې خوارو غریبانو سره او زړه خواله کوئ که نه نو زه تاسو چې څه پوښتنې ما نه کوئ هغه به زه وړې وړې پوښتنې وي وبوږو مننه ډېره مننه خفګاني صاحب ډېره مننه خفګاني صاحب دا راته وایه ژوند څنګه تېرېږي ژوند څنګه دی کمال صاحب ژوند خو مخکې که ځواني وه خو لږ تریخ و خو اوس شکر دی که بوډاتوب دی ژوند لږ ښه دی بس په دې شکر دی چې اوس لږ ښه حالات ښه دي ډېره مننه مخکې به هم ښه ژوند درته غواړو الله پاک نه څه ښه ژوند دې خدای ډېر کړي ډېره مننه د یوه بله پوښتنه دی که ستاسو اجازت وي د شاعرۍ څه وجوهات و څه ستونزې وې څه مشکلات و څه تاسې شاعرۍ ته ووتو دا لیاره مو خپل کا په دې لیاره روان شو ذیشان کمال صاحب تاسو ته دنیا ته پته دی چې انسان کله د زړه یا کوم خواهشاتو ته یا مثلا څه زړه څه کیسې وي هغو ته ونه رسیږي یا مثلا ناکام شي یا هر څه زړه کې حواس وي یا څه دنیا وي یا خو چې هغې ته هغې کې ناکام شي نو بیا هغه انسان لکه شاعر یا مثلا څه ځان څخه به خبرې کوي چې څه به کوي نو شاعري خو بس دا یکن مې بهن مې نه زه دا هغه کوم لکه اوسه پورې دا خوښوي مرګلو سره مو بیا سره میلاو شو داسې کې اوسه پورې روان نور زمان خفګاني صاحب دا اکثر خلک لکه دا پوښتنې کوي تا نه به خپله ډېرو خلکو پوښتنه کړې وي چې یاره دا شاعري نوره نه کېږي چې څو پورې سړی عاشق نه وي شوی یاره دا رښتیا دی څه شاعري دینه بغیر نه کېږي مینتوب نه یا عاشقۍ نه بغیر والله خو زه خپله یو شعر درته په زړه کو وی غلاوزې مې د سترګو ستا د مخ په ګلو ګرځي غلاوزې مې د سترګو ستا د مخ په ګلو ګرځي مچکیو غلاوزو ته خو ګل وي ضروري بلکل ډېر زبردست ډېره مننه نور زمان خفګاني صاحب دا آخري دا پوښتنه څومره لینک به کړی وي تر دې دمه یاره نو تقریبا موسه شاعري زیاته دی لکه د کور مې په لیول ما په مخ کې چا داسې نه دي ویلي چې ما 3000 شعرونه دي خو مطلب دی ما 50,000 نه پورې وختي دي که نه شعرونه دره به وي نه لکه تاسې دوره لیک کړی دی تر دې پورې تاسې کتاب ویلی نه دی چاپ شوی څه مجبورۍ دي دا خو لږه یا یې وخت کیسایه وي لږه یې ما څه سستیا وي لږ څه نه څه د مشکلات مالي مشکلات واجه وي بل ملګري و یارانه داسې کام وي چې هغه د یا شعر و ادب سره دې ته په کوم نظر ګوري هغه تاسو ته پاته دی بس ډېره مننه چې تاسو دا معلومات مو ته راکړه خیري یوه پوښتنه کوم لکه تاسو دومره لیکل کړي دي زیات کار مو په چی کړی دی ټپا دی ټپیزه دی مصرع دی غزل دی نظم دی زیات کار مو خپلې زندګۍ کې په څه کړی دی زیات کار خو لکه زه خپله په ځان ته ما شاعر نه دي ویلي خو لکه خواند رکوي غزل خواند رکړی دی ډېر زیات مې کارو کې کړی دی غزل کې ربایۍ کې مې کار کړی دی دې غزل نه ربایۍ کې بیا کام دی بیا مطلب دا دی چې چاربیتې کې لږ څه نه څه نظم کې ما لږ ډېر کار کړی دی خو مطلب دا دی چې ما سره د خپل ژوند داسې کیسه نشته چې ما سره موجوده نه وي
ډیره مننه درنو اوریدونکو، تاسو واورئ د نور زمان افغاني خبرې، چې تاسو هر معلومات نه خبر شوئ. اوس به نور زمان افغاني ته رڅو، مسلسل به څو غزلې ونه واورو. په دې هیله ویډیو را سره پوره وګورئ، په دې هیله چې ستاسو به خوښ شي. نور زمان افغاني صاحب مسلسل څو غزلې سره وړاندې کوم. ډیره ډیره مننه. یو غزل دی د ملګرو ته، لیدونکو کتونکو ته په تړلی وي چې تورې خاورې مې په سر واوښتې کله راځي. تورې خاورې مې په سر واوښتې کله راځي. چې تورې خاورې مې په سر واوښتې کله راځي. ډاکې پیالې مې د نظر واوښتې کله راځي. وکسه اشنا ستا د سپین غر په لوړو لوړو څوکو. وکسه اشنا ستا د سپین غر په لوړو لوړو څوکو. زیړې شغلې د مازدیګر واوښتې کله راځي. په ځنډېدو دې راته ډېرې اندېښنې غوندې دي. په ځنډېدو دې راته ډېرې اندېښنې غوندې دي. راتلو نیټې دې په سفر واوښتې کله راځي. د انتظار شپې مې رڼا کړې شوګیرو کې تنها. د انتظار شپې مې رڼا کړې په تیارو کې تنها. تورې تیارې مې د سحر واوښتې کله راځي. کره روان وي هر قدم دی په هوا شاشنا. کره روان وي هر قدم دی په هوا شاشنا. سکروټې سرې مې په ځیګر واوښتې کله راځي. ما خفګاني ته ما خفګاني ته دا وتلې سا واپس راوله. ما خفګاني ته دا وتلې سا واپس راوله. د بېغمیو په بستر واوښتې کله راځي. یو بل به ته کم نشر کړم. یې شاهین مې د نظر په سمندر د مینې ورک شو. شاهین مې د نظر په سمندر د مینې ورک شو. الوتې له مودو دی په سفر د مینې ورک شو. بس خیم چې مې زړه د ورکو خلکو په لاس لاړو. بس خیم چې مې زړه د ورکو خلکو په لاس لاړو. پټ نه و له دنیا نه په ډګر د مینې ورک شو. هر چا د ظلم توري وبسلي دي کاتو کې. هر چا د ظلم توري وبسلي دي کاتو کې. چې کوم خواته نظر کړم هنر د مینې ورک شو. نشه د مینې ورکه شوه په سترګو کې د ښکلو. نشه د مینې ورکه شوه په سترګو کې د ښکلو. یاران ټول د ډستونې شول باور د مینې ورک شو. یو زه به ګیلې ولې کړم یو ته به ګیلې ولې. یو زه به ګیلې ولې کړم یو ته به ګیلې ولې. هر زړه د مین ګوره په چکر د مینې ورک شو. دا زه خفګاني اوس چې خوشحالېږم وخت به تیر وي. دا زه خفګاني اوس چې خوشحالېږم وخت به تیر وي. کاروان مې د زړه ووتو په لار د مینې ورک شو. خفګاني صاحب که ستاسو خوښه وي یو بل غزل سره وړاندې کړم. لکه ګلاب چې په اوبو تازه شي. لکه ګلاب چې په اوبو تازه شي. داسې مې زړه ستا په لیدو تازه شي. چې پکې واخلي قدمونه د خیال. چې پکې واخلي قدمونه د خیال. واړه گلشن ستا په راتلو تازه شي. د لیوانو سترګو زکات وباسه. د لیوانو سترګو زکات وباسه. چې لږ تو بیا د لیوانو تازه شي. دیدن شه پرې راوارېږه. دیدن شه پرې راوارېږه. ګل د شبنم په ورېدو تازه شي. چې زړه وي زړه سترګې په سترګو کې وي. سترګې په سترګو کې وي. محفل په داسې میلمانو تازه شي. خفګاني ولم بیدم ستا په مینه. خفګاني ولم بیدم ستا په مینه. هر یو وجود په لمبېدو تازه شي. ډېره مننه نور زمان خفګاني صاحب په ښکلی کلام را سره وړاندې کو. نور زمان خفګاني صاحب په اخره کې به خلکو ته څه پیغام ورکوي؟ بس خلکو ته زه دا پیغام ورکوم چې موږ خو د مینې والا یو خپله مینه خوښوو. څوک مین وي هغه مونې ډېر ګران وي. خو مین د رښتیا او مین او انسان سره مینه او خو ما دپاره ډېر داسې دی لکه سونه یا ډېر قیمتي شی که نه. انسان سره مینه پکار دی. زړه متول نه وي پکار. هیچا یې زړه متول نه وي پکار. او زړه چې مات شي بیا هغه دنیا ته زړه نه کېږي. هغه سړی
نو زړه په کار دی نشي موت زړه سره هغه وشي. مننه. ډیره مننه نور زمان خفګاني خبرې تاسې واورېدې څه پیغام یې درته وړاندې کړو څه اکثر د زړونو متول نه دي پکار دی تاسو د خلکو زړونه نه کوئ مطمئنې محبت سره وخت تیر کوئ. ډیره مننه کوم نور زمان خفګاني د وخت راکولو مې ډیرو خوږو کتونکو تاسې را سره واورېدو. نور زمان خفګاني زه درنه غواړم د بلې ویډیو پورې اجازت د لوی الله په امان په مخه میښه.